محبت یو طرفه واټ غوندې نه دی. نظم حفیظ حمیم جلالزی. ځینې خلک آخر څنګه سړی پوکړي، ځینو خلکو ته دا څنګه ور تفهیم شي چې باور د رابطې په شان نه دی، په یو لفظ شي مات په بل ترمیم شي. ځینې خلک آخر څنګه سړی پوکړي. ځینې خلک آخر څنګه سړی پوکړي، غم چې ډیر شي نو په غم کې حساب نه دی. ډېرې نورې لارې شته د ژوند کولو، محبت د چا وروستی انتخاب نه دی. ځینې خلک آخر څنګه سړی پوکړي. ځینې خلک آخر څنګه سړی پوکړي چې هر څوک د زندگی په چل پوهیږي. څوک مجبور نه دی چې ځان په چا تاوان کړي، هر سړی په اشاره دی بل پوهیږي. ځینې خلک آخر څنګه سړی پوکړي. ځینې خلک آخر څنګه سړی پوکړي چې د چا مجبوریت نه وي تر قیامته. یوه ورځ کې هر څه پای ته رسیدای شي، یوه ورځ لا هم نه غواړي سلامته. ځینې خلک آخر څنګه سړی پوکړي. ځینې خلک آخر څنګه سړی پوکړي. څوک چې لاړ شي هغه نه راګرځي بیرته. واقعیت دی ته یې مه منه خو لارې، داسې نه وي همیشه چې ځي به چېرته. ځینې خلک آخر څنګه سړی پوکړي. ځینې خلک آخر څنګه سړی پوکړي. ګل نه واوړي سترګې ولې بې دلیله، فاصله چې لږه زیاته تر معمول شي، مجبوریت بېلیدای نه شي له تمثیله. ځینې خلک آخر څنګه سړی پوکړي. ځینې خلک د خدای پوکړي نه پوهیږي، نه ذهن ته نه زړه ته لاره کیږي. دوی ته دا ویل مشکل دي چې دنیا کې ژوند یوازې د خپل ځان لپاره کیږي. ځینې خلک آخر څنګه سړی پوکړي. ځینو خلکو نه باید پوښتنه وشي چې درک له رابطو د ژوند د څه دی، چې ته نه ورځې بل هم پرې درتلای نشي. محبت یو طرفه واټ غوندې نه دی. ځینې خلک آخر څنګه سړی پوکړي.